خدای ظالمي ویم دونه ښکلې که نه په ایمان چې د خپلې مې ځمکه لاړه خو دا راته ووایه چې نوم دې څه دی؟ زما نوم سلطان زري. زار شمه چې څنګه دې نوم ښایسته دی داسې ته هم ښایسته یې خو دا راته ووایه چې کور دې کوم ځای دی؟ وایي په ایمان دې راځه. دا دې دا نینې مې وکړې که نه خو دا د چا بټ ته یو سمه دا به که خیر یې د تور بټیاري بټ ته به که خیر یې زه وړو ها هغوی ښه نینې کوي وریاځو په کندې کې تور بټیارې ها خو دا راته ووایه چې دغه رانه زیات وانې دي که نه حق زما دي پیسې به ورکړي شرم ښځې خو چې بچا کي وایي بچي دا خبره یې څنګه وکړه؟ دا خبره مې دا وکړه که نه چې ستا اخره خاتمه باقي ګډه وړه ده ښه ویم بچي خفه کېږم مو ویم داسې جینۍ الله پاک په لار کې راکړه که نه چې ورته ګوري توبه چې کوم حسن هغې له خدای ورکړی که نه او بچي انشاءالله واده ورسره کوم ستا به موري او د پلار به مې انګوري نیکه دادا او که خیر یې ولې د المسري چې ناستې ولې دله به نه کې نو دلته تا به بیا وروستو کړي ځان نه وکړي بیا به تا نه وکړي ای د نر بچیا دې ته وایي پلار همداسې کار دی که نه پلاره په دې به سره باقي مړې وکړم ښه چې ماله به یا کوېدن کې یا به یې که نه مالې جینۍ ګور هغې نه پس به بیا ستا واده کېږي یا بچي خفه کېږم چې تا له څوک نه درکوي نو زه یې خو ذمهوار نه یم نه راکوي نو تا له که نه په لارو کې مېلاوېږي نو په لار کې میلاو شوه که نه او راته کوله مو خو نوم یې مې راته وښو نوم یې څه دی خبرې سلطان زري سلطان زري هغه به دا بیا زړی دا زړه ښه ده د بوډۍ ښه ده یاره پلاره دونه ښکلې کو تا ولیده په ایمان ته به منډې وې دا بیا چا نه کو د دې ځکه کوي تا دا تپوس کومه که نه زما نیا چې وه که نه لکه ستا کور ودانې دا تا په خوښه کړې وه او که نه تا پسې در تپلې وه نه دا ما په خوښه کړې وه ډېر جرګې مو پسې بوتلې وې وایي نه مړه او ډېرې جرګې بوتلې بیا او دا راته ووایي نیکه دادا چې په واده کې دې څه حلال کړي واده کې مې حلاله کړې وه او په څوم اخېستې وه هغه وخت کې خورداني وه هغه په 1400 روپیا میخ اخېستې نو په 1400 به زه هم میخه والم خو ما له واده وکړې ضرب نه کېږي که اوس په 14 ضرب نه کېږي بچې خبرې پیدا لاړ شه او نینې وکړه ځه بیا به ګورو شا به د واده قصې پرېږده نیکه دادا نینې کوم خو به ته خو هسې مې خوړې نه ستا خو غاښونه نشته دی که خیر به ځه بچې شه به زه راځه ښه زه به مې پلار سره لږه پوره کوم داسې کار دی که نه دادا خفه کېږم انګور خو درله راولمه چې به درله پخوي ډوډۍ به درله پخوي بس بېغمه ورته کښېنه زورم درله کوي اشرمه دا دې کار دی که نه چې ما ته دا ډېر اعزازونه په څه میلاوېږي خبرې په څه راته میلاوېږي ښه زه ډېر وفادار انسان یم د ملک او قوم خدمتونه ما ټول عمر کړي خو ما څه ګورم چې نه ګورم که نه زه ډېر معصوم وم ښه دا دې کار وکړه نه چې مونږ به په دې خپل کلي مالت کې پټې کولې په پټې هم کولې که نه نو ما مونږ به پرتوګونه ټول او دونه لمنې به وې را سره په دغه لمن به مې راواغېده او پټوک کې به مې ورکړه چې څنګه مې پټوک کې ورکړه بسه کسانو راته وایي ته خو پولیس یې ما وی ولس خو نه یم دا ظالم به ټول هغې ورځې د پولیس کوم یو ډقو نه ډقې مې راواغېده او هغې به مې ټقه کول خان څوک پوګولې خو دا راته ووایه که نه ولې ته اوس هم پر پټې کېږې وایي په خولې باندې ګوم چې خوله ونیسه دا دې ته وایي حکومت کې یم ته ورته ګوره دې واډې ته او ګره خان ډېر ښکلی ښکارې ماشاءالله ما چې خشته ښیم نو ته ما سره ځان خو میتابوه ته هم خشته یې راځه زما رور یې تا ته ویلې نه چې ملته حکومت کې دا دې مخکې ګورو ښه خورا ښه پولي مال دی دا هم بل څه کار نشته دی سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښې ما ما خو دې کلي کې پړومبي درلودې دي څنګه په دې لار دمګه تېره شوې اوس هم نوې کډه راوړې ها کډه مې وړې ده نو مونږ ته به وایي ما به چیر غوټۍ درولې وه که نه ګوره خو زمونږ د کلي رواج چې نوې کډه راشي مونږ چیر غوټۍ ورلیږو ستا ته د کلي دا خلک خو دونه سپېره دي پټ سترګې دي یم چا له اوبه هم نه ورکوي راته ووایه که نه پېغلې واده خو دې نه دی کړی نه واده مې نه
دا خو صحیح ده ښه نو خوښه نه زمونږ کور مې چې روټۍ به نه کړل ته به وخورې صحیح ده تاسو کار بچی ډوډۍ کوم راغی ته راځه که نه خبرو پرې لږ اوږده وکړو راځه راځه یاره دا جینۍ مې وکړه په خیر کې نه نو غټ کار به وشي وایم دا غونډه ځمکه وپسې لیکم خو چیرې کې راله چې وپسې ځمکه دي که ما شکر دې راوسته دا راته ووایه چې دا څوک ده دا څو تا چې ما رقمه نه کړه او مقه مې وکړه څه دې وکړه څه مې وکړم دا انګور مې دله راوسته دا انګور نه بچې دا دې مور ده مور به ستړي ښه زما ښځه راوسه وایم خبرې ګډې ولې مه کوه دا زما خوښه زما زه به یې کومه اصل به ته کې ویم په داجي ویم ډېر احترام دې کوم خو په دې به سره ګورې مړي وکړم ښه لاس راکړې لاس له مینې مه ورکوه د مینې لاس یې ما نه مړه کړې دا راته ووایه چې ستا کوم یو خوښ ما یاد کوم دا بابا مې بوډا دی او زه چې کوم ځوان یم ویم زما دواړه خوښ ځوان نه کوي سره ما یادوه یاره ما ته یې نه وي مرنجو چې اوس څه ویمه دا زما خوښه ده که نه بس پرېږده که نه دا څه کار که نه فیصله په دې وکړو دا کور ستا جینۍ زما نه کور ستا او جینۍ زما په دې چې رانه کور زه کومه دا خو تا ته نیکه پاتې یو زما جینۍ په کار ده او لاس داسې کار دې که نه خفه کېږم دا زما خوښه ده دا یم څنګه په دې باندې دا برېت وباسم ما یې برید وباسي یم تا نه به زه سپېمې وباسم خاص ټي وي وباسي یم دادا چې په دې جینۍ تا ته چې کوم دي نن پړ پینګ لکه ګڼ ته به موږ ګورې وایه صبر وکړه نه دلته شي په دې جینۍ به تا سره زه مړي وکړم بابا زه روانې مالګه جینۍ په سره باندې والله که دا نه داسې پرېږدم رپورټ به راباندې کوم ولې څه چل دا شنو په چل سره اوسېم په پودر سره اوسېم کال سره اوسېم څه ما به له لاس کېدو پیدا خو درزار نه کوي دی خو دی وای کیسه اټری ها هو وای ویم دا خدا څه ډکار کوي ته به چې نو روزي په دکړو را باندې کړي دا څه لاسه دا خود که شو کما او لختي دا وو دانګو ویم زرا د تم پکې سي وړي لګا دې پاتې کې زه خو تا سره تاڼې درتم په ما غوزار وشو دا شوې کس راته ښایه کوم دی کې وشو فاروق خان غزار د باندې چا کړی دی خپل پلار را باندې ډېر د سړي بچو څه غلطي به کړې خان ته څه شي زه سپوږیم څه شي ولې ما ته خو نه ښکاري خو خبرې به دا کوم ته به خوله نه راځي خوا کې ښه دا خوله مې بدي شي همداسې کار یې که نه جي په ما باندې پلار غوزار وکړه غم د یو جینۍ لپاره نو جینۍ ما واده کړو هغوی ته مې ودونو دا زیاتې نه دی بالکل زیاتې خو دی خو راستا ده خوله م ډېره خشته ده که نه ځکه چې بل پورې څوک ټوکې کوي نو خپله کې څه فرق وي که نه کم پې خفه نه وي دا پولیس دا ورزش کوي دا ما چا سره خوند نه کړي نو بیا یې دې خولې ته وګوره بیا وایي خولې ته وګوره ته والا وګوره دې خولې ته پوره ورته وګوره چا به ورته مې وکړې په دې کې به کوچ کړو څه فرق نشته راستا ته دیګونو ترپال ښکاري چې ته بار بار راځې را خوله یادې خان خفه کېږه ما زه خو د ګرو ترپال یم خدای را دې ټامکش دی ټامکش دی زما دا خبره وکړو که نه عزت خبره زما کور ته راځې تاڼه کې خبره نه کوم خلونیسه خلونیسه دې ټاټا پټه کوم مه کوه کوي او کنه وایي ته ګل خان ته نه دا خبرې کې بیګه راځړي موکه موکه وه یې خو دې ګره خان مخکې به ټټ پټ نه کوې څه چل شوي دي پاکه خبره سمه وکړه ته به دا وردي ووهې تا سره به ته ګورم ما سره به ګورې چپ ګینې دا کنداغ د سپېمو لرولم دې وخت کې زه نه یم بیا ما خلک نیسي ښه هلته به ګورو ډباو شو سړی ډباو شو راځه که نه کور خبره کوم راځه کور کې خو څه ډنانه نشته وای پټکا پټکا مچان پې کینی وینه را مخکې شده خان دې خپل پلار مخکې پلاران د بچو لپاره به ځان سر ماته اوس په بچو سر ماته یاره راځه داسې بچي دې خدای په بیخ وواسي خفه نه شي نه خفه کېږم راځه ایا به که نه مې سبا د پلاران نه دي د یوې جینۍ لپاره څه څه نه کوي په بچو باندې ولې پلار دې خپله ښځه مړه وسه زما مور مړه ده بله کوي راله بله مور راځه راولي راځه دا ستاسو پوره قصه ده ویم یا شهزاده څه سوچ کې سوچ دا کومه چې ستا په وجه مې ګوره زوی له سره مات کړو او راته یې ویل چې راپورټ ته باندې کوم وای نو تاسو فیصله ونه کړه د خدای زارې مې تا ته زما په حق کې فیصله وکړه خو تا ویل چې ځوانه مې خوښ دي دا اوس څه خبره ده وای نو ما خو سمه خبره وکړه ولې تم خشتې وغم ښکلې دي او یا غیر پولیس یې راوستل خبردار
یې غوډه کوم یو دی دا مې هغه پلار یو دا جینۍ چې کومې دا زما خوښه ته دې خو لکه ته باندې خو ما ته شاته ولګه ښه دا د کار دا زما پلار دی که نه او په دې جینۍ ما سره چې کوم دې پړپین دی نو باقي به ګورې زما د پلار د دښمني نه شو خلک بیا وایي چې پلار یې مړ کړه ام اس جو صاحب په غلطه دی په غلطه جنۍ چې کومه ده زه خوښ یم او زما هم خوښه ده تاسو را کچېرې ګډېرې ډېرې که نه سره چای پاڼي ورته دغه کړه هغه کښېنه چې خو نشته اس جو صاحب او پاڼې به لرم پاڼې یو بار پنډ پروت دی هغه به درنه وړم خرخته شي چې پاڼي لکه مطلب دا چې چیر وړه ورسره پراټې کېنه خبره به کوو خبرې به کوو تاسو کېنئ په سور کې دې خوا به نه ګورې سچو صاحب خبره به دلته کوو ولې جي ولې تا پې بس بیا ډاکا چولې ده وایه زما چې کومې کور ودانې به جوړېږي دا مسله جوړه شوې د دې د لاسه نه ده ته چپ لګه دا د دې سړي انګور ده نه دا د مور ده دا ستا انګور ده دا ستا انګور ده ای طلاقیانو ته زما خبره خو اورې که نه خولې چاته ته خولې زما خوځه وغه لږ چپ لکه داسې کار دی چې ستا د پلار ستا په دې مور مین دی چا په مور ملاګانې ولې او ستا مور ده نن دا زما چې کوم دی کور ودانې به جوړېږي دا زما چنغله ده یاره اس جو صاحب زما خبره ته غوږ کېده دا جنۍ زما خوښه ده او زما دا زوی وایي چې زما خوښه ده نو ګنې ولې نه یا وایي تاله شرم پکار دی په دې عمر باندې ښه نو ویې نه وایي چې دواړه مې خوښ دي نه زه یې خوښ یم ښه څه ټوپونه وایي جي یاره د کټ کې موندن دي دا د کار دی که نه ستاسو د خبرې کې هېڅ وزن نشته خو د دې تور سرې په خبرو زه پېژنم سترګو کې ماته اشارې کوي سترګو کې خو ماته مې اشارې کوي تا ته باسې ته خو د بکرو بابا مخکې ته ورته وګوره چمړه پاده ته زما سره ناستې ته زما د اموره ای دغې دې خوا راده ای جو صاحب خپه کېږه مه لاس پیدا لاس ته پرېږده زما چې کوم دی دا انګور ده یا بچي کوی دا خپل سمه خوځوه سمه خوځوه مې غوډه کوم تاسو په یو بل نه دا ویښتو شو کوئ او کوڅر شو کوئ دغې مې پروا نشته دا جینۍ تور سرې ده او دا د تاڼې ته رسوم لکه چې د لونډ یم نو ښه نو زه چې لونډ یم دا چې کار یې لونډانو که نه تاسو تاڼې ته ځئ او تاسو د پلار لونډ مې دا خبره وکړو ښه ځئ وځئ یاره په دې خولې باندې لاس کېږه ګڼې ولې وایې ولې دا دې وایي زه لونډ یم دې وایي زه هم لونډ یم که ته نه پرېږده دا جنۍ به ما سره واده کوي بس دا خبره به دې وکړو ستا څوک خوښ دي زما غونډ داسې کار دی که نه قصه دې ورمانې ته بوځ تا او زه موږ دا خبره ما او پلار مې په خپله کوو سترګو ړنده چې تا ته د مایکل جکسن په شان پکې را یو نه ښکاري د ده خو خپې جړې ته ورته قبر کړي بیخي ښه نو یو خبره مې کوله غوږ را دې خواته ته ما ته هم سترګه وواله دا څه ویې بچه په خولې زه زمان زما ورته غږې راځه د هغې جینو سپېره بچو هر څه کوې وایي چې مې اتفاقي راشي په منګو کې اوبه وچېږي موږ غونډه جینۍ وي موږ ته خو دا خبره به زه ملک صاحب له بوځم ښه خدای دې بیخ او بنیادونو بس تاڼې ته سرت دی تاڼې ته زه په لاره کې مخه ما تا پسې راوته هغه جینۍ بوتله ما یې تا وربوځي شابه دا شه ملک پسې منډه کړه شابه ملک پسې منډه وګورې دا ستا انګور ده خولې سمه خوځوه نو ولې دا زما څه ده ستا مور دا ده ستا انګور ده ستا مور ده زویه مجاهد دې راشه لږ سیږه ورشه په هغې ډنو کې دومره اوبه ولاړې دي که نه په دې سسکوره ورته ځای جوړې کړه ګنې را ټول څښاک کوي مړه نیکه نشم ځان له یو بل مزدوره مو ګورځې دې بېزارې زارې کړم دغې ته هغه دی کې پرده کې شه پرده کې څه کې دی خواته دا کې ودرومه که نه د ملک په ځای کې ولاړه کله ودرېږه ملکه جي کېنه خیر شه څنګه دې راتګ وکړو داسې کار دی چې دا جینۍ ستا په ډېره کې به زما امانت وي بالکل به امانتي پردی تور سوی ده که نه داسې کار دی چې خوا یو لوی غویمه تورو ده ها په څه به په دې جینۍ باندې پلار وایي چې زه به یې کوم او زوی وایي چې زه به یې کوم به جینۍ رماړه ده پرېوته تا ته خو پته دي لکه واده مې نه یې کړی که نه صحیح ده نو بس ما وې دا به تا سره لا دلته امانت وي که نه بالکل ماله مې د چا پلار بوځي دا زما چې کوم دی دا چنغله ده ښه ملکه بیا دې له لاسه ګیره کړه ولې ګیروم بیا نه دی ما ته کتلي زه دې ته ګورم ته ما ته وګوره سترګې پاکې که ښه
چې خېری پکې کینه دی خو ها خدای شته چې لکه مسکال پسې راشم آه. نه دا جنې زما زویه خفه کېږي به نه دا دې نګور دا او دا ستا مور ده امور به مالک دي بله او راکو چې دلته راځي جنګ ټکلې به جوړوي مالا به بس سرخو کې دلته وړي داسې کار دی که نه چې ما ټول عمر ستاسو په حق کې فیصلې کړي دي که په ایران دی او که په دغه دی خو تاسو مړه زه کار کم که نه داسې کار وکړه خیر یو وار چونډۍ را نسوار راواله یه خو راځه که نه پښتو تاسو نه دا جنې زما خوښه ده مړه دې خولې ته خو دې وګوره ما د ګلدان کرم راوړي دوس دا پکې وساته لسم شرم راغی ته دا والا چونډې واچوه کېده دې خوجب کې جینې چا ته کتلي جوړ په را روانه وي نو محله دې هم را روانه کړې څو محله خو نوره نه را روانه یاره ته چوپ کړه ملک صاحب بس زما خبره واوره ته څه وې ملک صاحب د دې لومبې ملاقات ما سره وشو او راته یې واده راسره کوم دی وته مال دي ښکارې ده کنه چې مالا زوی دی همشه ولی دا دا نګور دا وایم په دې خو لاس کې دا ستا مور ده دا مور به د ملکی پاسه مړه بور بستی یاره داسې کار دی که نه ټول عمر مې ستاسو په حق کې فیصلې وکړې ناجایزه فیصلې مې ستاسو په حق کې وکړې خو نن به دا فیصله زه په خپل حق کې کوم دا زما خوښ شو ما یې خوب خړې کړې داسې کې مالکه ټول زموږ د غلطې وې پاسې مړه ستاسو په رزق کې ولې راته وایم دا راته وایي جینې دې خو راشه خو ډاډه زړه باندې د ده نه مه یارېږه او د ده نه مه یارېږه ستا څوک وخت دي زه ولا خولې پې وه دا به نو کار دی هغه کوي ښځه به چوپ شه ویم غوږ کېږدې ملک صاحب وایه ویم په لیلا هر سړی مین دی بخت دا غویري چې لیلا پې مینه شي نه نو به ټیک شو که نه ماله لاس آیا ملک صاحب لاس پرېږده لاس پرېږده وایي مالکه را ناسته لږ په ماشین باندې ورګه زما یو شرط دی ورګه چې داسې وي بشه په ګل جانې وایه به چوپ شه غلی شه زما دا شرط دی ملکه چې زه به منډه وامه او ما پسې را منډه وښې نو ولې تا نو اوسې جوړه شوه ویم دا زما شرط دی ښځه وایه شه مخکې وایه او چې کوم انسان زما په اوږه لاس کېښوده بس زه د هغې یم بس ټیک ده والله که په منډه رانه وکټې تخته ودرلو صبر کوه یو وایي چې په منډه شوه زما نه پاتې دا دین کور دی نیسا بچې دا دې مور ده دا دین کور دا په یو ځل نیسم دا ها دې مور ده ایسه دا دین کور دا پلارې کجې کېږي ویلې په دې خپل دا به کنه خدای تا را سره خلاص کړ نه کنه معلومه نه کنه دا دې ورندار در راولي یا خیر پکې وجه په ورځګا زما مثال د دنیا دی دنیا پس چې څوک منډه وي ټاکنده بې ځای وي او په دنیا مناسي گئی خلقا دنیا فانی تا ارمانی تی خلق زینا دنیا فانی دا ارمانی تی خلق زینا